افغانستان په لاندې و دلیلونو امن نه پاتې کیږي. پاکستاني پوځ د نوې جګړې شروع کېدو په هڅه کې. مجید قرار لیکلي لومړی د افغانستان په اړه د متضادو قوتونو اجماع یوازې د جمهوریت او ملي دولت د سقوط لپاره رامنځته شوه، موقتي وه او دوام نه کوي. پاکستانیان له روسانو، ایرانیانو، چین او د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د تجزیې پر پلان کار کوي. د بایدن اشاره هم دې پلان ته وه. د جمهوریت د لرلید پر اساس د افغانستان موقعیت له ټکر څخه د همکارۍ لور ته را اړول و. هغه لرلید مغلوب شوی او د افغانستان حاشیې ته بیول پاکستانی نریټیف غالب شوی دی. دوهم، پاکستانی لاسپوڅي طالبان پر کابل واکمن دي. د هیواد په نورو برخو کې نور طالبان واکمن دي. ټي ټي پي شاوخوا 8,000 سرتیري لري. القاعده او داعش سره نږدې شوي او القاعده په شدت په استخدام بوخته ده. د طالبانو محلي چارواکي په توپک سالارانو بدل شوي او طالب یوه نامتجانسه پدیده ده. دریم، د طالب لخوا د خپلو مخالفینو بېرحمانه وژل او هغوی ته له جګړې پرته د بل هیڅ چانس نه پرېښودل د جنګ روایت او انګیزه خلق کوي. څلورم، فقر او بېعدالتۍ د کورنیو جګړو د پیل اساسي علتونه پیژندل شوي او دواړه په بېساري بڼه موجود دي. پنځم، د بدامنۍ او جنګ د نورو نږدې او لرېو جبهاتو شتون پراخېدل، د اصلي پرېمانتیا، مخدره توکي، ترهګرې ډلې، د کانونو مافیا او ټول هغه عوامل چې د بدامنۍ بستر جوړوي موجود دي. د طالبانو چمتووالی به بهتر شي یا نه، خو فساد، ترهګري او بدامني به په ډېر ژر سیستماتیک، منظم او پراخ شي. د جمهوریت خلاف د طالب راپورته کېدو 5 کاله وغوښتل. د طالب مخالفانو په لومړیو څو میاشتو کې ځانونه را منظم کړل او په سلګونه لویې حملې وکړې. شپږم، انسانان عموما افغانان په ځانګړې توګه د قدرت او سیاست په سیالۍ کې حتمي ښکې لیدونکي دي. دا سیالي باید په سیاسي چوکاټ کې مهاره شي. دا چې طالب سیاست نه پیژني، سیاسي مدیریت نه پیژني، د سیاسي چوکاټ او سیاسي ازادیو په نشتون کې جګړه حتمي کیږي. اووم، د پاکستان پوځ په بې صبرانه د جګړې د بلې ټیکې د اخیستلو په تلاش کې دی. دا چې پاکستاني پوځ د کابل واکمن دی، دلته د جګړې اور بلول او د طالب غړیو بوخت ساتل له پاکستانه د پاکستان ضد طالبانو د مخ را ګرځول یو اغیزمنه لار دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.